سلامونه ګران دوستانو، زموږ چینل ته ور بیا ښه راغلاست. نن موږ په خپلو ورزشي برنامو باندې شروع کوو او لومړی برنامه چې زما خپله د ورزش برنامه ده او له ډېرو تجربو څخه وروسته په لاس راغلې ده، هغه کمپاوند اکسرسایزز دي. کمپاوند ورزشي حرکتونه هغه حرکتونه دي چې دوه مختلف حرکات سره یو ځای کیږي بلا وقفې څخه. د دې ګټه څه شته؟ لومړی دا دی چې عضلات جوړوي، دوهم دا دی چې په عین زمان کې پر تاسو فشار ډېر راځي، تاسو کالوري ډېره سوځي او چربي مو ورسره کمیږي. دریم دا دی د هغو کسانو لپاره چې هغوی د ځینو حرکتو څخه نتیجه نه اخلي. مثلا یو حرکت چې د هغه وروسته دوی ته نتیجه نه راځي، یا عضلات یې نه جوړېږي، یا رشد نه کوي، او یا وزن نه کمیږي، د هغو دپاره دا بهترین ورکاوټ یا برنامه ده. نو په دې تمرین کې د تمرین تر څنګ د ځینو حرکتو په باب باندې ځینې مشورې هم درکوو چې باید څه رقم هغه حرکت په صحیح تخنیک او په صحیح لاره باندې مخته ولاړ شي تر څو وکولی شي ښه نتیجه واخلي. نن د چست یا د سینې ورځ ده. نو په سینه کې په خارجي اصطلاح د کینګ اف بنچ د بنچ پریس څخه شروع کوو. د بنچ پریس سره موږ تاسې د قفس د سینې یا پلای ماشین حرکت یو ځای څو. راځو شروع کوو یې. لومړی دا دی دوستانو چې ستاسې د پښو کله چې بنچ حرکت ځي، بنچ ډېر مغلق حرکت دی، اما په صحیح تخنیک سره که تاسو ولاړ شئ ستاسو عضلات به ډېر ښه رشد وکړي. نه یوازې د سینې ده بلکې د اوږې هغه ورسره غټېږي، عضلات مو ورسره غټېږي او رشد کوي. پښې باید په دغه اندازه باندې چې ستاسې پښې محکمه باید پر مځکه لګېدلې یا پر فرش باندې چې حرکت اول د دغه ځای شروع کېږي. پښې په دغه اندازه او کله چې رسولو بنچ ته مو ځان برابر کړئ، سینه تاسو کوشش وکړئ چې سینه باید لوړ طرف ته وي او حرکت چې باید ونیول سي په دغه اندازه باندې باید ونیول سي چې ستاسو د سینې لږ څه فاصله ولري. څومره چې تاسو حرکت لرې نیسئ په هغه اندازه ستاسو اوږو ته مشکلات پیښیږي، او په کومه اندازه چې حرکت یا خپله د راډ تاسو نږدې نیسئ په هغه اندازه مفید هم وي او تاسې د خوږ څخه هم ساتي. لومړی راځو، شرط اول دا دی د وزن وهلو پرې چې تاسو باید ټینګ یې ونیسئ، یعنې د خپله د راډ یا ډمبل یا کوم ماشین چې تاسو حرکت ځي هغه باید سست نه وي، هغه باید ټینګ نیول سوی ډېر په صحیح طریقه باندې. وزن چې مو په صحیح طریقه باندې ونیوئ پورته کوو یې. راځو دا راکښته کوو د سینې سر ته. متوجه اوسئ چې همیشه مو باید سینه لوړې خواته یا د چت و خواته پورته به مستحکم ډول باندې تیار وي. بل حرکت سو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. راځو د پلای یا د ماشین حرکت. په یاد حرکت کې هم تاسو باید برجسته ناست یاست، پښې په هغه مخکینۍ اندازه باندې برجسته، سر مو پورته وي، سر باید کښته نه وي او یا را مخته نه وي، سر باید داسې لوړ وي، سینه مو په ډېر هغه سره. 1 2 3 4. ښه په کنټرول کې ځان باید ونه ښوروئ، په حرکت کې مو بدن ډېر هغه ونه خوري او کار باید ټول ستاسې لاسونه وکړي، فشار پر سینه باندې راسي. تیز مه ځئ په حرکتو کښې، په کراره سره کوشش وکړئ چې ستاسو د مغز او عضلې تر مابین کنکشن پیدا سي یا ارتباط پیدا سي. په هغه صورت سره بیا تاسې حرکات ډېر صحیح تللی سي او عضلات مو رشد هم کوي. دا زموږ لومړی حرکت سو، لومړی کمپاوند حرکت چې دوه حرکتونه هم سره یو ځای کړه. دا باید تاسو 3 سیټه ووي. البته په بنچ کې هر سیټ باید 6 څخه تر 8 پورې وي، یعنې وزن ډېر وي. کله چې د پلای ماشین ته راځئ بیا باید داسې وزن اضافه کړئ چې هغه تاسې وکولی سئ د 12 څخه
تر 15 وارې پورې په ډېره اساني سره ولاړ شي. دا زموږ لومړی حرکت شو. ورځو دوهم حرکت. زموږ دوهم حرکت انکلاین بینچ پریس دی. د دې حرکت سره یو بل حرکت په کمپاوند کې ځو چې دا ستاسو د سینې پر پاسنۍ حصه باندې کار کوي او کوشش وکړئ چې هغه کسان چې د سینې عضلات یې کمزوري لومړی دې د دې حرکت څخه شروع کوي یا د انکلاین څخه وروسته دې پلاټ بینچ پریس ته ورځي ځکه چې په اول هغه کې ستاسو انرژي ډېره وي څومره چې تاسو فشار پر دغه اندازه راوړي په هغه سره ستاسو سینه برجسته راوتلې او ښایسته ښکاري. د کمپاوند حرکتونو یو بله خوبایي دا ده چې دوی ستاسې فورم یا د بدن هغه سیمیتري چې ورته وایي هغه ډېر ښایسته راولي او ډېر برجسته وي ډېر چسبه وي. نو په دوهم حرکت کې دوستانو یو شی بل ووایم دا زیبایي د اندام ده یا د اندام ښایستهوالی وزن برداري نه ده. کوشش وکړئ چې ډېر وزن ونه وهئ. داسې وزن ووهئ چې هغه تاسو په ډېره اساني سره تلای شي او یا ستاسو په کنټرول کې. مثلا که تاسو دروند وزن وهئ یا باید تاسو د یو څوک ولاړ چې همکاري در سره وکړي او یا باید هغه داسې وزن چې تر 6 پورې تاسو په ډېر اساني سره ولاړ شي. اووم اتم که څه فشار هم راسي پروا نه کوي ستاسې عضله نور هم رشد ورسره کوي. راځو دې حرکت. بینچ به تاسو خپلې سینې ته په خپله اندازه برابر کړي. دا ما مخکې له مخکې برابر کړی دي. په یاد حرکت کې هم لږ څه یې نږدې نیسو یعنې اوږې ته نږدې. وزن باید ټینګ وي سینه مو باید پورته وي او سر راسته. د حرکت په جریان کې داسې مه کوئ. په دې سره ستاسو پر غاړه باندې ډېر فشار راځي او که وزن ډېر دروند وي بیا د غاړې رګونه اوړي او د هغه سره ډېر مشکلات درته پیښ شي. راځو 1 2 3 4 5 دا تاسو د سینې لوړې برخې ته راولئ او بیا هم داسې سیده پورته کوئ. د کمپاوند حرکت ته ورسره راځو. یو کم وزن واخلئ چې تاسو وکولی شئ هغه تر 15 پورې په ډېره اساني سره ووځي. لاسونه په دا اندازه نیسئ. 1 تر سترګو پورې پورته کړئ ستاسو تر سترګو پورې. 2 3 سر مو شاته وي سینه مخته راوتلې او همداسې صحیح حرکت شي. 4 5 6 7 9 10 11 12 دا دوه حرکات چې یو ځای شي. بینچ تاسو ته معلوم دی چې ډېر فوکس یې پر دا عضلاتو باندې دا عضلات ډېر ورسره کوي او کله چې موږ بیا دا حرکات ورسره یو ځای کوو دوهم دا زموږ تاسې د سینې منځ خصوصا پر دا لوړه برخه به کار کوي بلکې د دې ځای څخه موږ تاسې سینه ټوله داسې لوړي. تاسو په حرکت کې وینئ سینه سره راټولیږي. دا سو زموږ دوهم حرکت. بینچ کې باید دوه موضوعات ته تاسې ډېر احتیاط وکړئ. که غواړئ چې عضلات مو څیرې نه شي که غواړئ چې د اوږې پر مفصلو باندې مو ډېر فشار را نه شي او خوږ نه شي دوه شیان ته هم باید ډېر فکر وي. لومړی دا چې کله چې بینچ وهئ تاسو چې کله راډ نیسئ نو راډ داسې هم باید نه وي او پوره لاس خلاص هم نه وي بلکې په دېرش اندازې کې داسې چې په دې سره ټول فشار یوازې پر سینه راځي. که تاسو داسې ولاړ شئ ډېر فشار ستاسو پر اوږه باندې راځي او که چیرې وزن زیات وي ډېر خطر د دې څه چې ستاسو عضلات د شانې د دا خوږ شي او که چیرې بیا دا سوځي بیا په دې حرکت کې ټول فشار چې دی پر پشت بازو یا ټرایسپس راځي چې بیا سینې ته هېڅ ګټه نه رسي. بیا هم یو بله نقطه هم باید ستاسو په ذهن کې هغه که تاسو په ډمبل کې ځئ او که په راټ کې ځئ وزن چې کله تاسو په هغه خپله اندازه باندې ونیوئ وزن چې کښته کوئ دا اندازه تر دې نور مه کښته کوئ بیا ډېر فشار راځي پر سینه باندې بیرته یې لوړ کړئ په همدغه سره ستاسو عضلات په کافي اندازه باندې رشد کوي. یو مشکل چې زموږ په ورزشکارانو کې دی دوی چې کله راډ ونیسي نو دا ډېر په تیزي سره راکښته کوي او حتی ډېر یې کښته کوي. په ډېر کښته کېدو سره کشیږي او دا عضلې پرې کېږي ولې غټېږي نه. په ډمبل کې هم باید تاسو دا دغه وکړئ چې زه به ډمبل
راواخلم. ډېر کسان د ډمبل حرکت په داسې یو شکل سره کوي چې دوی چې کله وزن پورته کوي دا ډېر کښته کوي او حتی بعضې خلک فشار پر راولي چې نور یې هم کښته کوي. نه، په دې فشار سره نه کېږي. ډمبل هم باید داسې ونیول سي تر دې ځایه پورې په کامله اندازه فشار پر راځي. په کافي اندازه سره ستاسو عضلات رشد هم کوي. دا که تاسو داسې کشوئ امکان ډېر شته چې دغه عضلات مو څیرې سي. ورځو دریم کمپاوند اکسرسایز چې د ډپس څخه یا چست ډپس څخه شروع کیږي. یو شی باید ووایم چې تقریبا په ډیرو کلبو کې دا ماشین شته. کوشش وکړئ چې په اول سر کې له دې څخه کار واخلئ. که دا نه وي د دې څخه ساده هم کار اخیستی. ګټه یې دا ده چې بیا تاسو کولی شئ چې حرکت په صحیح منظمه توګه سره مخته ولاړ شي او بل دا دی چې هلته یو د وزن پټه لري چې تاسو کولی شئ ستاسو سره سپورټ وکړي کله چې تاسو خپله سینه رالوړوئ. راځو دې حرکت. دا حرکت دوه ډوله دی چې یو د سینې دپاره راځي او بل د پشت بازو دپاره راځي. خو موږ اوس د سینې حرکت شو. د سینې دپاره باید په دا اندازه باندې ونیول سي. کله چې تاسو ځان پورته کوئ سر مو مخ ته او ځان باید کښته کړي. سینه باید د باندې وتلي. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. په دې حرکت کې مو هم فکر وي چې ډېر کښته ولاړ نه سي ځکه پر اوږه باندې نهایتا ډېر فشار راځي او هغه کسان چې د اوږې دردونه لري هغه دې دا حرکت نه ځي. مسلسل بدون د وقفې څخه ځو. زموږ دوهم اکسرسایز دا زما د خوښې وړ اکسرسایز دی او د سینې دپاره ډېر تکړه دی. په کافي اندازه د سینې عضلات سټیمیولیټ کوي یا په حرکت راولي او وده ورکوي. همداسې تر دې ځایه پورې د سینې تر لاندې حصې پورې راځي. شاته ځو بیرته مخته راځو. شاته ځو مخته راځو. لاسونه مه رېږدوئ. حرکات یو خوا او بلې خوا ته مه کوئ. لږ وزن راواخلئ او په صحیح توګه سره په صحیح تخنیک سره حرکت لاړ شئ. 1 2 3 4. دا حرکت په یو بله طریقه هم ځي. هغه په دې سره دی. کولی شئ باید چې ناس مو کښته وي سر مو ښکېدلی یوازې باید لاس حرکت وکړي. دا حرکت په دې اندازه غلط دی. داسې دا غلط دی. صحیح حرکت دا دی چې ستاسو نس او پښې کښته وي سینه لوړه سر لګېدلی پورته ځو. دا یې صحیح حرکت دی. همیشه کوشش وکړئ چې وزن مو په خپل کنټرول کې وي او که چیرې وزن زیات وي له ملګرو استفا مرسته وغواړئ تر څو ستاسې سره په حرکتو کې ښه مخته ولاړ شئ. زموږ د چست یا د سینې برنامه همدومره وه. همدغه 3 کمپاوند حرکته چې جمله 6 کېږي. راځو لومړی حرکت چې دی د هغه دپاره باید تاسو 3 سیټه ولاړ شئ. یو سیټ 12 ریپسه دي. 12 وارې چې تاسو هغه وکئ حرکت ولاړ شئ. دا یو سیټ شو. نو لحاظه تاسو باید 3 سیټه وکئ. 3 سیټه باید د اول حرکت 3 سیټه د دوهم حرکت او 3 سیټه هم د دریم حرکت. دا اکسرسایزونه زه په دې خاطر ځم چې په ځینو کلبو کې ځینې ماشینونه نه وي نو کوشش کوم په هغه ماشینو باندې موږ د حرکتونه مخته ولاړ سو چې هغه تقریبا په هر کلب کې موجود دي. بیا موږ یو بله برنامه هم لرو چې څنګه وکولی سو په کور کې ورزش وکړو بدون د ډمبل بدون د راډ څخه او بدون د ماشین او بدون د کلبه څخه. ډېره مننه. هیله ده ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلي وي. ستاسو سوالو ته موږ په تمه یو. دا حرکتونه برنامې خاص تاسو دپاره دي. تاسو صحتمند واوسئ. تاسو موږ ته ډېر ښه دي. نو لحاظه موږ سره برخه واخلئ. که څه سوال څه پیشنهاد وي موږ په خدمت کې یو. ډېره مننه. زموږ لومړۍ ورځ پای ته ورسېده.